زه پیژنم بالکل په سندلو کې نه راغلی یو د سمه ملا حسن اخوند څوک رهبری کوي څوک اداره کوي علي قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب مبارک آفرین په تاریخ کې ماته دا ثابته کړه چې امیر المؤمنین دی پټ یو ولست نه ویل او شریعت څخه دی اغازام پټوي د ولست څخه شرع منی مونږ ګورو ولست ګوري ولست د هر جمعې کوم ولست دی خطبه موایي جمعې منظم ورکوي ولست ګوري کاروان سے تل او مالي دلای ده په څونه عمر کې دی فلحال حاجات نسته چې تاسو تعریف کوته دښمن دي مونږ نه ته زمانه مسلمانانو دښمن دي تاسو حاجات نسته چې تاسو معرفي یعنی ته یعنی ته اوسم ته زمانه ویره لري ادار لري نه ته د دین اسلام هغه خلکو دښمنان جاسوس یو زه د طالب دشمن یم زه د مسلمان دشمن نه یم طالب نه ته د مسلمانانو دښمن یې دلته نه زه دغه نوم باندې ځان ته او کریډټ اخلي کاروان ما سره خبرې وکړه زه ته چې زه د مسلمان دشمن نه مسلمان ز خپل ما خود طالب دشمن کله د مسلمانانو په ضد باندې کفار سره مرګره طالب د اسلام غلط استفاده کړې ده دغه عام افغانان د قران نه غلط استفاده کړې ده حدیث نه غلط دغه مسلمانان چې پاسنه د بمو مور په استعمالول هغه مسلمانانو کافرانو د خلکو باندې وژل چې څوک داعش کې څوک چې د یو روغ نظام په مقابل باندې هغه باید وژل شي کندهار کې په پکتیا کې په پکتیا کې د ودونه چې په باریدل هغه باید لمنځه وسی وای واوره کاروان سے اوس خبر واوره دا ول چې رئیس جمهور رئیس الوزرا په ارګ کې ناشته او ملا هیبت الله خان چې د هغه د نظام رهبری کوي اداره کوي یو پښتنه درنه کوم کاروان کله چې دغه نظام په 15 اگست یا په 16 اگست یا په 14 اگست په 2021 کې لمنځه لاړلو دلته د پاکستان د فوز د استخباراتو رئیس جنرال حمید ګل په کابل کې څه کوله ولدلته په جمهوریت کې دوی خپل جنرالان په جمهوریت کې استخباراتو خلق لرل مغالطه ور سره او یو جمعې دلته تیارا په کابل کې جمهوریت پارکوټ کې دورانه کاروان سے پښتنه دادا کله چې جمهوریت رړنګ سو نظام رړنګ سو دولت رړنګ سو ټول سیستم ختم سو دلته جنرال حمید ګل د پاکستان د استخباراتو رئیس د طالبانو پښتون کې په افغانستان کې څه کول دا په جمهوریت کې راغلي غلطه شتونم لاره سفارت ګوره یو دغه ګوره که زما سره روابط درلودل زی په رسمیت باندې پیژندل او ما غه هیواد په رسمیت باندې په یو ډول پیژندل او اول ته سفارتونه خلاص و خبره دا ته په رسمیت هم نه پیژنې ډیرو منطقو سفارتونه په یو وخت کې ټول نو ولا یو خبره واوره ګوره ته په 15 کال کې کاروان ته په سوالونه کوي کاروان ماته جواب ورنایسي کاروان ماته کاروان تاسو ما ګوره دا سوال کوي جواب ورکو تر اوسه پورې د کاروان تیمه د ثابته چې جنرال حمید جنرال فیض جنرال د پاکستان جنرالانو ستا پر اتاک باندې دوی څه کول په کابل کې ته په رسمیت هم نه پیژندل معنی څه وده دي اوس کایما خبره جواب راکوي کاروان څه کولای شي جواب ورکړي یو خبر را سره وکړي یو را سره وژغېږي د کاروان ته اجازه د جواب ورکړم ته جواب نه راکوه خبره جواب درکې کاروان ته جواب راکړه دغه تاسو تیارا ویلاړ وای وا جمعه په دغه کابل کې تاسو سره چې کول چې قرار دلته درولې ورته ما سره کار کول ما ور سره کار کول تاسو سره څنګه ما نه خو دغه ټاپه لګول چې د پنجاب خلک دي پنجاب ته په دې باندې سترګې پټوي اسناد ته وړاندې کوم تاسو ور سره کول پنجابیانو سره ما پاکستان ما پنجابیانو سره ناس نه کړی دا چا کوي هغه یو دکا چا درولې یو جمعه تیار یو دکا یو جمعه تیار سره کار کړی دی یو دکا واوره کاروانه که چا وسره کار کړی دی هغه مجاهدین په جمهوریت کې د سیاسي جوړجاړي په اساس باندې ما ورته ځای ورکړو ما ورته په حکومتداري کې او په دولتداري کې ځای ورکړو دا جمهوریت رنګ شوی نو یو جمعه د مخ کې تیار جمهوریت رنګ نشو خپل خبره کوي دی معنا اوري صحیح سره جمهوریت رنګ نشو یو دکا درانه کاروان خبر واوره
ورور کاروان ته په ویش زه د امریکایانو سره ما کار کولو ما ته به تیار دروله او زه د هغوی په ملک کې ژوند کوم کار مې ورسره کړی پاکستانیانو تیار ولې درته درولې او پاکستان ولې سوال دی پاکستان سره خو زما اړیکې ارتباطات او زما ډیپلوماسي اړیکې ورسره زما سفارت دلته موجود د سفارت دلته موجود هر سفارت سره سفارت سره تعلقات لري تیار دا د بهرنۍ یو د بهرنۍ چارو وزارت پورې تړاو لري چې هغه ډیپلوماسي اړیکې او روابط سره جوړوي ستاره پښتنه کومه چې ته ستې پر رسمیت تم نو پیژندل خوشاله خلکو جنرال فیس څه کوله جنرال فیس په کابل عقل ته خوشاله خلکو دا تاسو جنرال پښتانه دا ورور ازما رئیس جمهور تر کابل امریکا پاکستان ته ازما رئیس جمهور په خوانه رئیس جمهور او سنوي رئیس جمهور سفرونه کړی دي سفرونه معلوم و سیاسي سفرونه او ډیپلوماسي سفرونه و ستا چې ته افغانستان نظام رنګ شو خبره ده اوس دا راته چې په افغانستان کې د پیالت څنګه د توټنګ په اړه کې په امای کو ته فلم محمد تاجک صاحب جواب ورکړ نه دغه پښتنه وکړه دا څه کول په کابل تاجک وایي ته وګ نه نسی دیغه جواب اځه وی کوره ک فلم محمد ما وخت ورکړې مهرباني وکړه حاجی صاحب ته دوه دقیقې یو جنرال فیس څه کول په کابل کله چې شلو څه کوله کاروان صاحب ته په کامل احترام باندې یو ځل بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کاروان ته وخت دا خو هغه د دوبۍ کې د خو پرې د نو تر مو بیا مخامخ کوي خیر کاروان مهرباني وکړه خیر د لګو بو چې خیر د پروانه سوي زغم هر سمات موجود دي نه صاحب نه فارق ځای چې د فدا نزي یو پښتنه لرم بخنه سره دا یو پښتنه ده دا دغه جواب زور کوم وری فدا دغه دی پښتنه زینه وکور را فدا صاحب بابا ته ولې پښتنه زینه وکول ولې مو زوروي قربان سم ولې مو زوروي ولې مو دخکوي پښتنه جنرال فیس فقط خبر کوم جنرال سید سمده قربان موسم اول خو بابا اندر صاحب محترم سمده اول خو بابا اندر صاحب محترمه کلالګونو حتی د کلالګو سه هر کوڅه هر مجلس او هر چانه د ما پښتنه وکي ان شاء الله د ما به یو د څه چیرونه باسه په دې میډیا کې زه په شرمنده سمدا سي وخت مینه درته تیر کړی دا د کلالګو د رشید خان چا واجل پروزه تاسو دغه جواب زه جواب درکوم خیر مهرباني اول به دغه فرعي باسو ته به ناراض او دغه فرعي مسایل ته به ناراض دي کوچنی مسایل دي د کلالګ خان او د رشید خان پروجیکټ چا واجل مهرباني وکړه دې تشریح د ما د کلی خانو خیر ته پوره نه لري دا د کوچنی سوال ډیر متاسفانه موږ په ملي مسایلو باندې خبرې کوو درس تاسو ول دا شان موږ سره نشری کوي چې موږ فیسبوک هغه موږ ولسته بس بارکزی صاحب وز دا پښتنه بارکزی صاحب جنوه کسي د رشید خان د کلالګو ملک پروزه کې د کلالګو خان و دا چا واجلو ما بن کو بارکزی صاحب مننه قسم د لیګ وسمته وخت راکړه بارکزی صاحب جواب تاسو سوال وکړو وای فیضګل حمید چی کول چې د ما پاکستان سره رسمي اړیکې وي ځکه به هغوی راتلل اول کدلته یو نظام شتون درلودل او کته د نظام په تعریف باندې پوهیږي نو زه هغه نظام ته څنګه نظام وایم چې د دوی استخباراتي ګوره دغه نظام کې استخبارات چې دي دا تر ټولو نه محرم ځایونه دي او دلته هیڅوک نشي تلای او نه څوک دا جرأت کولی شي چې هلته ولاړ شي ولې متاسفانه د تا په جمهوریت کې د پاکستان د استخباراتو کسان راتلو د تا په جیل کې د تا په زندان کې له بندیانو څخه پوښتنې کولې چې دا په دې معنا چې دلته هیڅ د یو نظام ساختار موجود نه و که د نظام ساختار موجود وای د بل ملک استخبارات نشي راتلای د افغانستان څخه خالي وګورئ خالي بیا زه ثبوت درکړم کمې به ولې د یو د تا جواب تر اعظم تا جواب تر اعظم ور سره تر څنګ ته بیغام اوس ان شاء الله بیا زما یک بندو مته ته اجازه درکوم نو اگر اتل د افغانستان دا خبره ګوره یو دا خبره زبر د سره یو ثانیه پورې ومنم چې د امریکا د پاکستان آی اس ای راتل په انډیس کې ګرځیدله دا ستاسو خبرو سره دا د قول لپاره ممنه دا ستر حقیقت یو څو د قول لپاره ځکه منم
دا نه یو څو د خپل لپاره ته دا جرأت نه ورکوي یو د پاره زکه زمانم چې زه خپل په دې اداره کې پاتې شوی یم او د دې ادارې لپاره ما کار کړی دی زه د دې یعنی ستا په نظر باندې ته دا خبره رد کوي ته دا خبره رد کوي ته دا خبره رد کوي اسناد یو شی څوک به ولې کوم کس به قسم ده زه به هم دا اوس په یوټیوب کې راته وخم حکیم الله ماوي نه صبر یو دقیقه دلته به یو کوم ځوان راځي چې بل موبایل ورسره وي هغه ویډیو ښکاره کوي او یا به کنو زه مجبور یم چې د میلمه موبایل راواخلم او یوټیوب د تخلاص کم د تا د جمهوریت کسانو د تایید کړی ده چې د پاکستان د استخباراتو کسان راځي چې دا ما دا داسې اوسه اسناد وشه چې دا سړی بوتلو مهرباني تمه ده زه د موبین ګوره لکه څنګه چې موبین ته اختار ورکړلو ګوره لکه څنګه چې موبین ته د آیسای پاڼې ګوره لکه څنګه چې د موبین آیسای پاڼې ورته وویل چې په کابل کې به د جرلانډو وګونه تاوم او وګونه پرتاو کړه د سیمه ته مهرباني جنرال موبین د موږ یار ده د موږ افتخار ده د ما مشر یار ده نن د پاکستان په حاکمیت لاندې دا ته ضرورت نشته هغه د طالبانو او د پاکستان پر حکومت باندې مسکور دی ته دا حق نه لري ته دا حق نه لري د پاکستان څخه خطرونه ورکول کېدل اسناد موجود دي ټول سیمه مهرباني وکړه زتا ګور ملت وای د ان ډي اس دفتر نه څوک دی ولې مهرباني خو لیک وګونی سکه خو لیک اسناد لري کني لري اسناد سره خو ما درته ویل کانو ترتا دي جنرال صاحب هغه شترمور ولا او خيار د لیک مهرباني وکړه همدا اول خو خیر مو په مړ کړو سبب درته مړم کې بیا هم تاسو پرتګونه وته غنډي خیر لیک وګونی سکه اول کې بوتلو چیرته یو عام ولسمانه راجکسي او د دې جنرال صاحب څخه په حق ل باندې لمانه پښتنه وکي نه ما په عام ولس په استخباراتي مسایلو کې خپل نه دی عام ولس په استخباراتي مسایلو کې خپل نه دی ظهیر خپل در سره دا ظهیر ناسي سره ظهیر څوک د زی پیژنم نه ظهیر هغه څوک دی چې د کوي چې موبایل څنګه ونیولو دا څنګه درته ونیولو دا راته وای جنرال فیس څنګه په کابل کې ناسو کله چای پورته خطر په کوم اساس زدي امریکایانو غلام ته د دې په دې حق له باندې هیڅ وضاحت ورکول جواب نه لري نه اړین نه بولم دلته د ټرک د ډرایور او په حکومت او نظام کې دی پادشي شخص فرق دلته راووتلو اجار کاش کې ستاسو همدا نظام ساتلای وای زه پیغور نه ساتلای مو دا اوس ساتو دا اوس هم ساتو دا اوس مختي دا اوس هم خبر نشي کولای دا اوس هم خبر نشي کولای دا اوس هم خبر نشي کولای د نظام نشي ویلای دا اوس هم تاسو ته په دې باندې پوهیږئ چې تاسو کوم بارکزای صاحب کلالګو کې وس تاسو نظام چیرته ده نظام موجود دی که نظام موجود نه بیرغ به د کرکټ په ملي په وسن کې د ملي په کرکټ په ملي لوبو کې نه لوبېدلای څنګه خبر کړه قانون زه چې د هوا د بهار هم زه ژوندې یم دغه دی زه ظهیر تا خو ول چې زه خو د نظام هیبت الله غونډه ورک نه یم هیبت الله غونډه ورک نه یم قربان دي سم نظام په کوم چې تطبیق کیږي نظام درانه صاحب پښتون دا درانه صاحب بارکزای صاحب درانه صاحب ډیر ساده پښتون نظام په کوم دا نظام چې موجوده ده په کوم هیواد تطبیق کړي درانه صاحب پښتون ساده پښتون ده دی وایي چې دلته دا زه ورته چې دغه طالبانو پر حکومت باندې جنرال فیض دلته څه کول سمه دغه جواب تر دا د پښتون درانه صاحب محترمه جنرال فیض راغلی وو موږ له پاکستان سره سرحد لرو او کله سي یو نظام لګيږي بل نظام را منستکیږي سرحد वो सरहद ना अंदर से अंदर से خیر ته مایک بند کړه خیر ته مایک بند سرحد لري زه ګوره بس په کلالګو کې هغه وخيار سړی دغه وو چې دای خبره وکي ورور نو پلیز درانه صاحب ته خدای قرآن ته وګور درانه صاحب ته د افغان پاکستان سره سرحد لري یو ځل وایي چې دا خپل خاور ده او بیا وایي چې د سرحد لرو ته دا اشخاص داس د غوا ساتون کې دراوس زمر سره اکشن وي ما کتابچه په لاس د خدای دا سوالون ته ما دونه ټکا کړی چې یو ریلیکس صبر دی ما سوال ته وګورم دا سکلندران تراولي دا سکل پروشان تراولي د سعودي عربستان په کوټه کې چې خلک واسه سپاره دی هغه راولي د ما سره اکشن وي بحث کوي وګونی ست خالي وګونی سيوري اول ته درانه ست یو خالي وګونی س خو یاره خو کنه خو بیا کلی وګونی س کنه خبري وکي
اوکې سم درانه صاحب ته سرحد ورته وای ستانه پښتو پرېږده هغه سرحد نه ورته وای هغه ډیورن لاین ورته وای زه خپل سرحد ځوانه ما وګونی صاحب بچکه ډیر هغه نه کار ما اخلا پوس ډیر چا بچکه نه استاد سیز ما اولاد دي زه د پښپګو و 500 کلو د روانه میاشت کې د 500 کلو کېږم و 20 کلو کې استاد سیز ما بچان ګرځي مهرباني وکړه خبره وکړه کاش کې بچانو ته کوم غیرت ورخایي سي بچان می وروره ما ډیر ښه غیرت ورته معلوم دی ډیر ښه مهرباني بارکزای صاحب دای د رشید خان لګه د غور کې کولالګو خان پروازه کې چا رشید خان راغي باندې اندر صاحب هغه اړه باندې د اندر صاحب یو دغه اندر صاحب هغه اړه باندې یو دغه درانه صاحب صبر وکړه هغه اړه باندې اندر صاحب زه درته واتس اپ باندې خبرې کوم ټول پورا انفارمیشن راکړه باید هغه فیسبوک او ټوئیټر کې دا شی نشر شي دلته ځای نه دی هغه غواړم چې چلته نشر کوه بیا په واتس اپ کې سره وغږیږي درانه صاحب هله مواد راټول کو چې څه دي کړی دي په افغانستان کې تاسو څو وژنې دي څو کړی په هر حال باندې یو دقیقه مهرباني وکړئ یو دقیقه ګورې نو یو کار وکړي هغه فدا محمد یار اس کې دب څه کانو کو ډېر کوم شي پورې سرحد لري دا 700 کیلومتر مربع دی بارکزای د امریکایانو بسکوټ دي خوړلې شوګر دي جګیږي وګونی څه د امریکایانو بسکوټ چیرته سره اور ما پښتنه د چیرته د سرحد دی ورو سرحد دی باندې خلل نشته دی د سر تعلیم نشته د سر په هغه نشته چې ته یې سرحد وره کیلومتر دی جواب نشي لرلای بارکزای صاحب نیوکه پر وکه اوس پرې د چاخپل اوکې جنرال فیص کول په کابل کې مهرباني اته اوس پرې د خپل خبري مکمل کې پلیز بارکزای صاحب دا ټایمر نه وایي اول هم د امریکایانو بسکوټ خوړل دي شوګر هم ډیر سخت جګیږي د امریکایانو بسکوټ ډیر بیکاره وو اگر چې بسکوټ د سپي خوراک د خو تاسو انسانانو ته درکول متاسفانه او بیا تم بعد مجلس روان کنځل کوي یا جنرال فیص کول په کابل کې تاسو حق دي کنځاو لري تاسو باید کنځلې وکړي دا جنرال فیص په کابل کې څه کوله و جواب بیا د ما ټایمر نه پرانه سب د ما ټایمر بیا نه وای بیا وخت درته نه بارکزای جنرال ملل څه کوي ولا لیک ما جنرال ملل سره سماړي کې روابط می ور سره و عرب سړی زوی قرار په برتانیې کې کېدل لویګيره دا جنرال ملل سره زما اړیکې وی روابط ور سره زما ارتباط ور سره زما د حکومت او د نظام ملاتړ کول زو ور سره و مهرباني وکړه تاسو کول پاکستان کې جنرال فیص کول زه کومک سره واخې چې مونږه پای سره ولاړو ولا مایک دی چشي یو اکثر واخې چې مونږه وسره حبيب ګل یو د صبر وکه حبيب ګل خیر د کني به خبرې وکړه زما یک بندو اپشن چې بیا د راپورټ کوم بیا صبر وکړه یو د صبر وکړه درانه صبر وکړه اندر بابا یو د صبر وکړه یو د فیس جواب راکا جناب زه جواب درکوم دا ټایمر نه وای که جواب درکوم ټایمر نه وای ټایمر نه وای که درانه ټایمر پر ما ته دوه خبرې نه ټایمر ضرور ټایمر ضرور نه نه ټایمر ضرور نه دی ورور ټایمر ضرور نه دی ټایمر ولګا ټایمر ولګا ته پوهیږي پیدا ته پوهیږي ته ویډیو راته شي د اسناد موجود دي شي ته پوهیږي ته بیا ته په خپل وخت اسناد وخه مهرباني وکړه خیر ته په خپل وخت اسناد جنرال فیصل کول په کابل کې بارکزای صاحب یو خواهش وکړم تاجک صاحب ته بارکزای صاحب یو خواهش وکړم ګوره دا درنین څو کسان ناشي دای بدري دقیقې خبرې وکړي ستا جواب بدل کې په خبره دا درنین څو خلک درانه صاحب انسانان دي دا لیونیان دي خبره دا موضوع معلومه خبره ده درانه صاحب ډیره واضح خبره ده جنرال فیض په 15 اگست کې چې جمهوریت نظام را نسکوسلو په کابل کې څه کوله خلاص خبره ده جواب دی ورکړي ګوره زمانه پښتنه وسله ګوره زمانه پښتنه وسوله ما ته ول چې زهیره سکاټ میلر څه کول امریکا جمع نه ټول په افغانستان کې زی ملګری او زما ملګری و او کار مې یو ځای کوي اوس جنرال فیصل کول په کابل کې تاجک صاحب جواب ورک اول خو فقط بعض خلکو د خنداست کریم ورکړل او سوی تفاهم را منځ نسی فقط دا وایم چې کوم ډیورن لاین سي دا او تر کوم چې پولیس د ما خاوره ده الته د ما ان شاء الله غباز
نزاکتونه دي سیاسي نزاکتونه دي او زه نه غواړم په دې هکله وغږېږم او ولس ته معلومات شته چې هغه خاوره به زه نیسم او هغلته به زه خپل سرحد جوړوم یاو او دومه خبره ده دا یو ګاونډي هیواد ده کله چې سکوت رامنځته سو یو نظام ړنګ سو بل نظام راغی دغو خلکو هغه بندیان چې د داعش په نوم باندې نیول سوي او داعشیان ول او جمهوریت نیولي وو هغه داعشیان یې غوښتل له اسلامي امارت څخه وغواړي تر څو د دوی په هیواد کې ناامني رامنځته نه کړي او دا د دوی حق وو ځکه داعشیان غواړي په هر هیواد کې د ناامني رامنځته کړي نو موږ په ګډه سره غواړو د سیمې له هیوادونو سره دغه داعشیان باید وځپو او دوی د دې سیمې لپاره خطره ده او هغه داعشیان په همدغه جمهوریت کې بندیان سوي وو چون د دوی پروژه هم وه بیا هم دوی بندیان کړي ول هغه یې غوښتل او د هغو غوښتنه یې کوله او د دوی مسلم حق و چې دوی دغه پوښتنه وکړله چې دغه خدای مه کړه که آزاد سي د موږ هیواد یا د موږ منطقې ته کوم خطر ونه رسوي دا یاو دې خدای وکړي چې ته پوه سوی دوهمه خبر دا د دراني صاحب که ته یو لایف جوړوې او غواړې دا د تا حق ده د تا موبایل ده او د تا خپل شخصي کار ده او ته حق لري چې د افغانستان په جغرافیه خبرې وکړي ته د افغانستان په حالاتو خبرې وکړي خو دلته یو داسې څوک راجګوه چې هغه د اوسني نظام سره په ښکیل نه وي په ټکر کې نه وي دی نه غواړي چې بیا هم په افغانستان کې جګړه رامنځته کړي که چېرته د دوی نظامي حضور په افغانستان کې وای د حق درلودلی چې دی راغلی وای د افغانستان په مسایلو باندې خبرې کړې وای ولې متاسفانه ګوره ته یو داسې څوک راجګوي چې د هغه له امله ټول جمهوریت ته سپکاوی کیږي د هغه له امله ټول اساکیرو ته سپکاوی کیږي تبن چې ته یو امارت پلوی راجګوي او تر څنګ داسې سپک اشخاص راجګوي زه نومان نه اخلم چې هغوی تر شیخ صاحبه پورې ځي تر مشرانو پورې ځي نو هغه هم احساساتي کیږي تبن د دوی مشران یادوي یا دوی په کل کې ټول یادوي چې تاسې په کل کې ټول بېغیرته او تښتېدلي او د امریکایانو مزدوران وي که چېرته غواړئ چې دا فاصلې د اولسونو ترمنځ راکمې سي موږ تاسې باید په داسې ټغر کې سره کینو چې دلته عام ولس راجګ کړو دلته هغه کسان راجګ کړو چې هغه هم رښتیا یې په ملي اردو کې وظیفه اجرا کړې وي او دی له هیواده تښتېدلی نه وي تر اخري دلته پاته سوی وي هغه بیچاره په پوستو کې اوبو نه ورته رسېدلی دي له ډېټر اوبو بیچارهګانو چکلي دي ولې هغه کسان چې د امریکایانو شخصي مزدوران ول دوی ته 6 میاشتې مخکې پاسپورټونه جوړ کړي وو او اوس هم دوی په لایفونو کې راجګېږي یو عام ولس یو مشر سړی د ما او د تا چې په ګیره او په سنت برابر انسان ده او په افغاني عنعناتو پټ انسان ده په لایف کې د سره اشتراک کوي او دی ورته وایي چې ته بې غیرته چوپ سه مه غږېږه غریب سړی همدا جمهوریت سکوت دغه لامل و چې دوی به په افغانستان کې هیڅوک خبرې ته نه پرېښول بس په کفر باندې عقیده وه چې موږ به تر اخره باندې پاتې وو دلته یې ثاني فرعونیان له ځانه جوړ کړي وو ګورې دراني صاحب محترمه که چېرته زه په دې هکله باندې وغږېږم جواب دی ورنکړو بلې خواته ولاړ اخلي که هغه حقیقت دی ورنکړو حقیقت نه خیر که حقیقت جواب دی ورنکړو بلې خواته ولاړ زما د خبرې جواب راکړه خیر سما بارګزی کوم د شی دی په لاس ور کړی ګوره بارګزی ګوره کوم د شی دی په لاس ور کړی یو دقیقه تا په خبرو کې باور وکړه تر اخره پوری مداخله وکم خو نه کوم خپل ګوره فدا ما سره به ګوره ما سره به پاسنادو خبرې کوي ګوره فدا ما سره پاسنادو خبرې کوي پاسنادو بنځغه غزر ته اوس اسناد وړاندې کوم درانه صاحب زه غواړم خپل خبرې تکمیل کړم د پاکستان خلاف هغه پاکستان تاسو ورکوي تاسو دا ورسره منلې و دلته خو د پاکستان خلاف خلک بنديان فدا دلته خو د خبرې زه تکمیل کوم بیا به ان شاء الله دغه سوال جواب هم در کوم هله کوم چې ما په خبرو کې مداخلت ونه کړي فدا زه درته څه محترمه کابل کې چې بنديان و دغه د پاکستان خلاف ته وایي وروره تاسو ولې پاکستانیان ته اجازه ورکړه چې پاکستان د پاکستان خلاف خلک په کابل کې بنديان کوم کته زما غږ اورې زه په پښتو خبرې کوم کته په پښتو پوهېږي خیر لیک وګورئ تاسو سوال به کې حل سي او ما ته جواب راکړه هیله کوم لیک فقط وګونیسه مهرباني درانه صاحب محترم چیرته موږ تاسو په لایفونو کې راجګیږو د لیواتت ویډیوګانې اچو یا د سی ویډیو اچو سی وروره په یو کور کې یو څوک په چا باندې لګیا دی یو مفل لکه بعضی کسان فدا تشته بنا تر اعظم ویډیو درته شایم چې څوک دی په لاس ور کړی دی ویډیو درته شایم دا باندې څوک دی په لاس ور کړی دی ویشه
یا رب یو دقه صبر وکړه خالي لیک خالي صبر وکړه قسم د زری ته جواب راځم نظم کما تاسو سوال ته جواب درنه کولاندې د پاکستان مخالفین په جمهوریت کې بنديان او په ام ډي اس کې بنديان و رورتا او په خپل خربانه چې هغه راغلی د باز د بنديانو د انتقال په خاطر باندې تاسو طالبانو د پاکستان سره دغه یو تړون امضا کړو چې موږ بس تاسو مخالفین چې په جمهوریت کې بنديان دي هغه په لاس ورکو نه لیک به وګ نسی نو بیا څنګه راغلی خو یو دغه وضاحت در کوم خو زه خپل خبرې تکمیلوم بیا وضاحت در کوم بیا څنګه راغلی دغه ته بیا څنګه راغلی نه زه خپل خبرې باید یو تکمیل کوم بیا جواب در کوم وګ نسی وخت لري خبره ته خلاصه کا وخت لري کځي که وخت لرم نن ناسم زم دې شان د پر ناسم بس ناسي وګ نسی پرې خبره تکمیل کې بیا درانه سه ګور خلاص خبره دلته انسانان ناسي درانه سه خپل خپل باندې ولا یو دغه درانه سه د خپل خپل وایي چې خبره تکمیل نه کما ته هیڅ د خپل خپل باندې چې جنرال حامد ګل د دې لپاره راغله و چې الته بعضی بنديان په جمهوریت کې بنديانو د پاکستان خلاف دی وای چې د هغې د بندیانو د انتقالولو په خاطر راغلی وه آیا تاسو د پاکستان مخالفین دلته په پاکستانیانو ته په لاس ورکول او بیا مو د ملي امنیت یو رئیس ته په لاس ورکوله اوس غوږ نیسي مهرباني غوږ اوس نیسي افرین زه به لومړی خپلې خبرې تکمیلوم بیا به تا جواب ته راځم که مې جواب در نه کړو ما درانی صاحب لایف نه کوز کا او لاندې به ولس فیصله وکړي درانی صاحب صحیح ده که مهرباني وکړئ صحیح ده ته اصلي خبرې ته راسه راځم ما دل که وخت لري غوږ ونیسه که وخت نه لري کولی شي چې ولاړ شي وخت لري وخت لرم وروره زه ستا سره خبرې کوم خو افوات نه اورم مهرباني وکړه ما ته ما اوره زه غواړم دا زه حق زه لرم که نه لرم زه خبرې وکړم د جمهوریت اصولو ته وروره ته حق لري جنرال حامد ګل جنرال فیض په دې خاطر راغلی و چې د پاکستان مخالفین باید انتقال ما سوال د تا واورېدو زه به خپلې خبرې بلې خواته مزه بلې خواته زه باید خامخا ولاړ شم لکه دا اړین ده څنګه اړین دی درانی صاحب محترمه که چېرته څنګه دا اړین دی درانی صاحب نو بیا د سره تو وغږېږه زه ولې کې غواړم د ده سره بحث ولرم د پر ما باندې یو څونې وکړي بیا ستاسو خبرې او سوال ته راځم زه دا پوښتنه د پوښتنه ځینې یوارې وکړئ دغه خبره در سره خلاصه کړي بیا به خدای بارکزی صاحب ته به جنجي وکړي د ما سره څو سوالونه وکړه زه به درته جواب ورکړم تاجک صاحب بارکزی صاحب درانی صاحب د سره خبرې تکمیل کوم نه خیر ته میلمه ته باید موږ ته ډېر قدر ولرې ته باید میلمه هغې کوربه خیر ته کوربه تاجک صاحب نه خیر ته کوربه یې لیک وګورئ درانی صاحب محترمه درانی تاسو سره زه بحث نه کوم زه تا ته پړ یم یوه دقیقه صبر وکړه خیر هیله کوم ما سره بحث وکړه زه په مقابل ته چې د چا پلوي کوي د ورته مقابل زه ظهیر بارکزی جنګېدلی یم ما د دوی سرو ته کڅوڼه اچولي زه د سره خبرې کوم زه د دوی په استخباراتي کړیو خبرې ما سره وکړی ده بالکل مې د غلط کار کړی د مرشدي مې راته روا وي مهرباني خپله خبره وکړه پاکستاني جنرالان څنګه پاکستاني جنرالان څنګه کور ته راغلي جواب راکړه بارکزی فدا صاحب یو دوه دقیقې ماته وخت راکړي دوه دقیقې مایک وتړئ پلیز د دواړو صاحب مې راڅخه خلاصوم بارکزی صاحب نه درڅخه خلاصوم تاسو به خپل بحث ولرئ تاجک صاحب ته برات ورکې والله بلا سره ما سره نیو کوم بارکزی صاحب هم دې چې ته سره ما سره خلاص ما ته دوه دقیقې وخت راکړه زه ولې ته ما سره نه پرېږدې چې زه دغه پوښتنې ته جواب ورکړم دغه ته ورور جان برات ورکوي والله بلا برات د استاتې د اما ماته دوه دقیقې اجازه راکړه زه خواهش کوم ماته دوه دقیقې زه د دې موضوع بیا به تاسو خپل بحث وکړئ بارکزی صاحب ګورم تاجک صاحب تا پر ما باندې نیوکه وکړه تا ول داسې اشخاص ته راپورته کوي چې هغه د ویډیوګانې پلی کوي د بارکزی صاحب ستا ټارګېټ فدا محمد تاجر صاحب زه یو عام افغان خپل پر وطن باندې مین یم که امارتي هم زما ورور دی که جمهوریتي هم زما ورور دی که سرتیري که عسکري چې هر څوک دي زما خپله صرف دا یو شی دی چې هر یو مستحق حق لري چې یو بل سره څونه خبرې کولی شي ډایلوګ وکړي په دې لایف کې که بارکزی صاحب احترامي وکړه ما کښته کړې دي کاندار صاحب کړې ده که ستا امارتي راپورته سو توهینې وکړي ما کښته کړې دي زه یو بیا هم دغه زه خواهش لرم چې راځي چې هر څونه یو بل سره ټکوي
خیر دی مشرانو ته مځي سپکاوی مکوي په سپکو څه جوړه نه ده په خبرو باندې لاندې ملت قضاوت کوي چې خلک یا به بارکزی صاحب ستایي یا به فدا محمد تاجک صاحب تاسې په دې کې زه ډیر کوشش کوم تاجک صاحب که څوک لاندې کامنټ ولیکي که جمهوریت ته څوک شکنځل وکړي یا که امارت ته زه بندوم او که جمهوریت ته هم څوک توهین وکړي مشرانو ته تاجک صاحب زه غورځوم او که امارت ته هم وکړي ته پر ما باندې دا حق بالکل مستحق حق لري ما بارکزي صاحب سره یو واري نه درې واري غوښتنه وکړه اما بارکزي صاحب هم خپل یو پالیسي لري وایي زه د خلکو ته دا ویډیو شوم کیدای شي په دا 300 کسانو کې جیش کسانه ویډیو لیدلی 300 کسانو نه لیدلی بارکزي صاحب زه اوس د پاکستان د استخباراتو نور اسناد دلته افشا کوم چې هغوی په د طالبانو پښتون کې په افغانستان کې پرمخ لازم دنده ده او باید دا ثبوت ما د خپل وضاحت صرف د محمد تاجک صاحب فدا محمد تاجک صاحب ما ته دا زه یو کوشش ما دغه دی چې څوک نه د امارت مشرانو ته شکنځل وکړي نه د امارت سپینږیرو ته نه مسجد ته نه عبادتګاهو ته نه زه خلکو ته اجازه ورکوم چې مسجد ته څوک لواطتخانه وایي یا دا وایي او په دې لایف کې وایم نه دا خامخا بعضې اشخاص په احساساتو کې راځي یو خبره کوي اما در کوم ځای پورې چې زما وس و توان تاجک صاحب ما هغه هم ښکته کړی دي هم ټول هر یو ته مې مستحق حق ورکړی دي نو دغه نیوکه چې ته پر ما کوې تاجک صاحب محترم زه کوشش ډېر کوم او زه داسې کوشش کوم چې دا د سهاره چې دا د 15 ساعته کې چې دغه بارکزی صاحب دلته ناست یا ته دلې ناست یا د خلک دلته ناست دا لایف تعقیبوي په دې کې به زه مقصر ما باندې به ګوته نه نیسي ولې زه هر یو ته کوشش کوم مستحق حق ورکړم که ته که حاجي کارواني که بارکزی صاحب دغه اندړ صاحب ما 10 وارې وغورځوي وزر مې جنجې وکړي چې شکنځل مه کوو په پوچو پاش باندې شی نه ده جوړه او در دا اوسه پورې بارکزي صاحب شکنځل هم نه دی کړی خپلې خبرې کوي جواب راکړي درانۍ صاحب زه نور ځلې ځم غواړم چې دوه درې مستند وړاندې کوم دلته دوه درې مستند هم دې ولس ته شی زه مایک تړم تاجک صاحب تاسې د بارکزي زما دا کمره لږ ورته غټه کړه هیله تاسې دواړه خپل ډایلوګ وکړي خدای دې وکړي فدا محمد صاحب چې ستا څه شي سوي نوبت به زما وي خدای دې وکړي څوک مداخلت ونه کړي پرېږده زه خپل نوبت زه ته 3 دقیقې خبرې وکړه بارکزي صاحب په خبرې کې مور لېږه فدا محمد صاحب څوک وخت نه لري کولی شي بیا ولاړ زه فدا محمد صاحب زه ستا خبرو ته 3 ساعته نیم ساعت خبرو ته ضرورت نه ده چې پرې وغږېږو دغه راته ووایه عزیزه هم ضرورت نه لرم چې بیا تا ته جواب درکړم دراني صاحب ته به جواب ورکړم ورځه کوس مشکل نشته زه ورور اجازه لرم نو پوښتنه دا ده چې ته وایې چې دا د پاکستان خلاف خلک په افغانستان کې طالبان راغلي وه او جنرال فیض راغلی و جنرال فیض حمید راغلی و هغه د پاکستان په خلاف چې څوک اشخاص جنګېدل هغه په جمهوریت کې بندیان وه تاسې ولې په لاس ورکول او کوم خلک مو په لاس ورکول سمه ده ته ورځه کوسه ته ولاړ څه کار به دی زه به دراني صاحب ته جواب ورکړم زه باید اول خپلې خبرې وکړم ما ته جواب راکړه دلته دی هم سره بارکزی زه ناسم دلته زه صحیح بارکزی ناسم خبرې نه اوري دی هم نه اوري خو دی زه دلته ناسم زه اسناد لرم بارکزی صاحب ته دی پرېږده چې زه اسناد لرم لري چې دی خپله خبرې وکړي بیا ستا سوال ته به جواب درکړي خیر مهرباني وکړه ورکانه ته ویسه واشنګټن ته ویسه زاري ورته وکړه مهرباني وکړه اسناد دی واشنګټن ته ویسه امریکایانو ته ورلو ورته ورور موږ سره بیا کومک وکړي تیاری راکړي چې موږ بیا افغانانو وزنو پروا نشته مهرباني وکړه خپلې خبرې دې مکمل کړه فدا محمد صاحب محترم مهرباني پاکستاني اتباع چې دلته بندیان وه د جمهوریت کې بندیان کړي وه هغه مو ولې پاکستان ته په لاس ورکول دا تا خو قسم در رښتیا د امریکایانو بسکوټ بیخي زیات خوړلي دي ولا لیونه یې کړی شوګر دي بیخي زیات دا جواب ما واورېدل او زه غواړم ولس ته جواب ورکړم تا ته زه هېڅ اړتیا نه لرم چې جواب مهرباني ولس ورته ولیکئ جواب غواړو ورته ولیکئ ټول جواب غواړو مهرباني قرار کښېنه بس زه جواب ورکوم ته قرار کښېنه مداخلت خو به نه کوي انشاءالله جواب مداخلت خو به نه کوي په خبرو کې جواب فدا ویډیو پلی ده طالبان د اسلامي امارات حکومت کې بلوچ مهاجرین د ډیرو ستونزو مالی پزه د لیک شاته کې جواب ورکړم د نیول شهید کول یو پنجابیان د سپارل د افغاني فدا صاحب وایي اسلامي شرعي ته وغږیږه به زه غږیږم اوس نو واوره د طالبان د اسلامي امارات حکومت کې بلوچ مهاجرین د ډیرو ستونزو سره مخامخ وو دا څوک د بارکزي شهید کول اوس زه ټول جواب درکوم د افغاني او اسلامي شرعي کلتوري دنده نه ده
او بلوچ قوم دپاره د منلو وړ نه ده. مونږ بلوچ تاسو کورونی معاملات کې کار نه لرو او مونږ د بلوچ مهاجرین وارثو او مونږ تاسو نه هیله کوو چې دې ته خوشي کوي او یو آرام ژوند دپاره پرېږدي. ډېره مننه. دا څوک بلوچان دا به درته زه یاد کړم. دا هغه بلوچان ځوانان وه چې کله موږ تاسې په خپله خاوره کې په خپل هیواد کې زموږ سره ژوند کوئ او په کندهار آینونو کې هم تر یوه اندازې پورې پاته سول او بیا هغه شخص باندې چې برید وسولو ځانمرګی پر اوسو هغه په شهادت ورسوي. دا هغه بلوچان چې د پاکستان په خلاف باندې دوی کړنې کولې. کله چې طالبان راغله افغانستان ته جنرال فیض په مشري باندې طالبانو هغه بلوچان چې په افغانستان کې موجود او دلته موږ پناهګانې ورکړې وي دلته ژوند کوي هغه اشخاص په منظمه توګه پاکستان ته په لاس ورکړل او لاستړلې ورکړله. او حتی زه داسې بل اسناد درته ښیم چې په کابل کې یو څوک خبریاله ده مایک یې په لاس کې دی او ګرځي وایي چې د دغه ځای څخه د پاکستان په خلاف باندې هغه اشخاص ساتل شوي وو چې د پاکستان په خلاف بغاوت کولو. زه هغه بله ویډیو هم درته پلی کوم. دغې خبرو کې ورته څه وایاست؟ بلوچستان ولې پاکستان ته په لاس ورکوله؟ او که تاسې پاکستان ته خلک ورکړي دي کوم د ایشانو په لاس ورکړي دي؟ جواب. بلې خبرې وکړه بیا ولاړ شه. زه ټول وضاحتونه ورکړه. جواب واچوه. ټول وضاحتونه ګوره خدای محمد تاجک یو شی کېږي زه خپل سخوال ته جواب ورنکړم چې سوال ته پرېږدې نه جواب دې واچوي. جواب دې واچوي. بارکزی صاحب یو خواهش کوم بارکزی صاحب دا بل هم واوره. زه به نور خاموش سم. دا بل هم واوره. دا هم واوره. جنرال اسلم بلوچ دی پیژندئ؟ پیژندئ دی؟ اوس یې واوره. यहाँ पर मैं क्यों मौजूद हूँ इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो गली है इसमें आमने सामने दो घर हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान में बलूचिस्तान में शरपसंद अनासर में सबसे नुमाया नाम जिनका लिया जाता है वो है डॉक्टर अल्लाह नजर. डॉक्टर अल्लाह नजर जब कंदहार से उनको कुछ मुश्किलात का सामना हुआ या उनकी प्रेजेंस इंटरसेप्ट हुई और उनके अपने कुछ ऐसे मसाइल हुए जिसमें उनको भागना पड़ा वहां से, तो प्रीवियस जो अफगान इंतजामिया है साबका अफगान इंतजामिया सदर अशरफ गनी के साथ के अंडर जो थी उन्होंने उनको यहाँ पर इस इलाके में बना दी और ये घर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है. मैं चाहूंगी कि मैं आपको दिखा सकूं. ये घर है जहाँ पर उनको रखा गया. पहले तकरीबन 2018 के एंड में उनको यहाँ लाया गया था और इस घर में उनको रखा गया. मुबैना तौर पे उस वक्त की जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है NDS उनकी जानिब से उनको बाकायदा फंड्स फराहम किए जाते रहे. उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी आए. शहर 9 काबुल का ये इलाका है. इसके अलावा इसी घर के बिल्कुल सामने ये दूसरा घर है और इसके ऊपर 49 नंबर लिखा हुआ है. ये घर भी उनके इस्तेमाल में रहा है. ये एक बहुत अहम बात थी जो कि मेरे इल्म में आई और मुझे लगा कि इसको हमें रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल पाकिस्तान के अंदर शरपसंदी, दहशतगर्दी, इंतशार और खूरेजी फैलाने वाले अनासिर का मुतालबा उस वक्त भी अफगान गवर्नमेंट से करता रहा मगर कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हासिल हुई. डॉक्टर अल्लाह नजर बलूचिस्तान में भी जितने आज तक जितने सहाफियों के मासूम शहरियों के कत्लेआम में उनका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है और उनको अक्सर मिसिंग पर्सन कहा जाता है मगर इस बात में कोई अब दूसरी राय नहीं है कि वो मिसिंग पर्सन नहीं है बल्कि वो आर्मी सतह पर डिक्लेयर्ड टेररिस्ट दहशतगर्द है. पाकिस्तान को मतलूब है और ये वो जगह है. मैं अफगानिस्तान में आई और मुझे लगा कि हमें ये चीजें आप याद दिला. ګوره درانی صاحب د پاکستان د تلویزیون یو ډیره مشهوره کارکونکې ده. دا چې کله جمهوریت نظام را نسکور شو د بلوچستانو د مبارزې چې وسلواله مبارزه کوي هیله کومه د بلوچ نظر محمد په نامه باندې او د اسلم په نامه باندې دا اشخاص په افغانستان کې موجود و او شتون درلودي او په دې خاطر باندې دا دلته موجود ساتل شوی و چې د پاکستان د فوز په مقابل باندې د پاکستان د انټيليجنس ادارو په مقابل باندې هغه خپل چارې پر مخ باندې بیولي. مګر په کابل کې په منظمه توګه دلته د دوی کورنۍ ته د دوی بچان ته د دوی وګړو ته ځای ورکړل شوی و او دلته زمينه ورته برابر کړې و. کله چې پاکستان جمهوریت نظام په 15 اگست کې لمنځه ولاړی جنرال حمید ګل لکه د چې دا څنګه خپل ویله جنرال حمید فیض راغی په کابل کې د هغه بندیانو د نیولو تړلو کوششونه هم وکړه چې کوم په افغانستان کې موجود او د پاکستان په خلاف باندې کړنې کولې.
نو دا ښځه په منظمه توګه په کابل کې ګرځي، کوڅه په کوڅه باندې ګرځي، وای دا هغه اشخاص دلته موجود و چې د پاکستان په مقابل باندې د ان ډي اس د دفاترو څنګ کې دوی ژوند کول. ان ډي اس والا څوک خو ان ډي اس والا خو موږ افغانانو دغه د افغانستان استخباراتي کړی و، دا هغوی په کوڅو کې یعنې ګرځي. سوال دا پیدا کیږي چې په کابل د جمهوریت وخت کې دغه خبریاله نه سو راتللی، په بل وخت کې دلته د خبریاله نه سو راتللی. کله چې د طالبانو حاکمیت افغانستان ته راغی بیا د خبریاله هم راله دلته کوڅه په کوڅه هم وګرځېدل، اوس بعد کوټو اوس بعد کورونو کوڅو ویډیو هم کوي. او بل وختي ته خبر وکړل چې هغه ښځه څوک وه، بالکل هغه ښځه چې دا هغه د بلوچستانو د ازادۍ یو فعال مدني فعال ده چې هغوی د دې موضوع څخه خبر سوي وه. هغوی په واضحه توګه باندې میډیا کې پیغام وړاندې کوي، طالبان ته وویله چې تاسو خدای قرآن ته وګورئ، زموږ ځوانان چې په ستاسې په خاوره کې شتون لري ژوند کوي، اول ته یې پناه در وړې ده، هغه تاسې پاکستان ته په لاس مه ورکوئ، فوز ته یې په لاس مه ورکوئ. دا همدغه اشخاصو دې پاکستان فوز ته په لاس ورکړله، دغه همدغه اشخاصو د پاکستان د فوز په خوښه باندې هغه اشخاص په موټرو ته ور واچوله. زه اسناد لرم موجود دي دلته چې هغه یو نفر باډۍ ته ورخېژول کېږي د جنرال اسلم د بلوچ اسلم په پښتون باندې، د بلوچ نظر محمد پښتون باندې، بیا پر یو باندې په کندهار کې برید هم وکړي، هغه په شهادت ورسوي. داسې ټول اسناد موجود چې د خلکو دا کړنې وکړلې. اوس دی وایي چې وروره د یو خوا څخه وایي چې دلته هغه اشخاص راغلي او پاکستاني اشخاص راغلي وه او دلته د بندیانو په تړاو باندې د خولې څخه یوه خبره ووتل چې هغه بندیان یې وړله. نو ډیره جالبه ده، ډیره عجیبه ده والله. چې ماته د کوم ثبوت داسې ماته د څوک داسې ثبوت راوړاندې کړي چې د جمهوریت په وخت کې داسې یو څوک زما په کوڅه کې ګرځېدلی او د پاکستان په خلاف باندې یو څوک زما په خاوره کې شتون درلودی، هغه د ورور پاکستان ته انتقال شوی. مهرباني دې وکړي جنرال فیض په کوم اساس راغلی و دې خلک؟ فرنګي صاحب نو ته 15 دقیقې ما سره لاندې کښېنه، ته دې مهرباني صحیح دي. زه به غوږ باندې سم لاندې به بیخي کښېنم، خاموشه به سم. زه به د 10 او 15 دقیقې بحث وکړم. اول خو تاجک صاحب بارګزي صاحب د 8 دقیقې لس دقیقې خپلې خبرې وکړې. اول ته د خپله خبره مکمل کړه فدا محمد تاجک صاحب. اوس د مایک خلاص کړه بارګزي صاحب سره قربان شم. الله خو دې قدرمن که دروند انسان یې زوی مړنه کې دا بریتونه دې خوند راکوي، داسې ښکارېږي بیخي داسې کټر خلک یې، داسې کټر خلک یې، او ته خو د موږ نفس یې، ته خو پوهېږي حفظه الله یې. ښه ستړی مه سې، راځم او ته د روغبړی وګوسې ښه وجوړ وکړو، داسې برګ اتڼ وګځه یې خبرو ته غوږ چېرې وکړي. خدای دې وکړي روغ وجوړ اوسې اتمن اوسئ. دا د ما عکس نه پوهېږم له مینې دې لګولی ده او که له ډېره کاره دې لګولی زه نه پوهېږم، که دې له مینې لګولی یم مننه. دغه کالي دې زما خوښ شوي دي، بیا هر وخت چې دا راغلم دغسې یو جوړه کالي راته جوړ کړه. ښه مهرباني. سلام عزتمن. اوس به دا ستا خبرې چې بارګزي صاحب خبرو ته نه پرېښولې. مننه. زه فقط خیر د تا وخت ډېر نه ضایع کوم انشاءالله. فدا صاحب بارګزي صاحب چې کوم سوال کړی خپل جواب هم ورکړه. نه بارګزي صاحب ما یادوه، ته سوال وکړه، تا ته بیا زه جواب درکړم. یعنې داسې فکر وکړه دا سوال تا کړی ده او زه حق بولم چې تا ته جواب درکړم، ځکه ته ملت یې ولس یې او ولس دا حق لري. که چېرته په دې نظام کې نیمګړتیاوې وي یا په دې نظام کې مشکلات وي او په حیث یو